د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وایي د داعش ډلې ډیری جنګیالي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې جنګيږي د اورکزیو له قوم نه دی او له پولې هغې غاړې پاکستان نه افغانستان ته راځي. دولت وزیری د پاکستان د دفاع وزارت د سرچینو هغه ادعا چې ګواکې د امریکا، انګلستان او هند استخباراتي ادارې له داعش نه ملاتړ کوي رد کړي. څو ورځې وړاندې د پاکستان د نیوز انټرنیشنل په نوم ورځپاڼې تازه د پاکستان د دفاع وزارت د ځینو سرچینو په حواله چې نوم یې نه و اخیستل شوی لیکلي و چې داعش په پاکستان کې فعالیت نه لري او د ځینو هیوادونو استخبارات په افغانستان کې له دې ډلې ملاتړ کوي. ورځپاڼې لیکلي د امریکا CIA، د انګلستان MI6 او د هند RAW استخباراتي بنسټونه په افغانستان کې د داعش ډلې نه ملاتړ کوي. خو دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش ملاتړ امریکا، انګلستان او هند نه بلکې ځینې پاکستاني کړۍ په افغانستان کې له داعش نه ملاتړ کوي. دفاع وزارت وایي دغه ډله چې پخوا یې شمېر زرګونو ته رسېده د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې شمېر سلګونو ته رسېدلی دی. د چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې نظر دي چې د پاکستان استخباراتي سازمان یا ISI په افغانستان کې د دغې ډلې ملاتړ کوي.